د ډیوا افغان چینل څخه د دې مهال تازه خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانانو لپاره یو ډیر د خوښۍ خبر. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران درې مهمې پروژې. نن د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانستل شوې. دغه کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه تازه بشپړ شوي او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. محمد اشرف غني او قربان قلیبردي محمدوف د ویډیو کانفرانس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي. د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یوه 2 ورځني سفر کابل ته راغلی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسنۍ پټلۍ هم پرانستل شوه چې ټول 225 کیلومتره اوږدوالی لري. قدرمن لیدونکو که د ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلی وي نو ویډیو لایک او ډیوا افغان چینل سبسکرایب کړئ.